سورة النور کی اللہ رب العالمین قواعد نازل کرو، قوانین نازل کرو، دیر پارچ ماحول صفائی، دے انسان عزت محفوظی، دے انسان ابرو محفوظی، دے خاندان محفوظی، قوانین نازل کرو. ویل الزانیت والزانی فجدو کل واحد منہما 100 جلدہ. زناکار خزا، زناکار سڑے کرچ غیر شادی شدہ دی مسلسل دوری ہر یو کس لور کئی. اور بیا اللہ فرمائی ولا تاخذکم بہما رأفت فی دین اللہ. سبحان اللہ واری زمانو زان سرک سوچ پر اخبر گریوان کی وکی چی زناکار کستا رب العالمین دمرا غصہ دے. یو طرف تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی رب العالمین پا انسان باندے تخفل مور نم دیر مہربان دے، لیکن بل طرف تا کم سڑے چی پا زنا کی مبتلا دے دے زناکار دے، کم خلشی زناکار دا دائی پبارک اللہ فرمائی سلسل دلی اور ورکی. او بیاوی ولا تاخذکم بہما رأفت فی دین اللہ. ورے چرت ترس پیو نکی، چرت ظلم پہ درد پڑی کی گورے دا حق پہ جاری کئی ترس پڑی انرے پکار. سبحان اللہ چی کم انسان چی پاغیبان رب العالمین تو مورنم دے مہربان دے دا تمرا غٹ جرم دے چی رب العالمین تمرا خفا کرے دے چی منگ تموی گورے چی ترس پیو نکی، ترس پہ چرتو نکی. بیاوی ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. گورے پٹ سے کی سزا اور نکی دا دمر غٹ مجرمان دی، پٹ سے کی سزا اور نکی بار چوک تیرا ہوا سی، یو میدان تیرا ہوا سی. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. دلیو سزا تلیو جماعت مومنانو حاضر شی. گورے دمر اللہ خفا کرے دے چی وی گورے ترس پیو نکی پا دے خلقو بانے. اس شادی شدلے زنائی وکلا بیاوی رجمی کئی پکاڑو باندی اولی وی سنگساری کئی پا آمی و کلاو میدان کے طول خلق دی پائی کی سواری. بے دمر پابندی لگولی دا چی زناکار خلق چی کم دی دیسا تعلقاتم ختم کئی. الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکتا والزانیتو لا ينكحها الا زان او مشرک. زناکار سڑے دا بنکاح نکی مگر دا زناکاری خزی سبے کئی یا دا مشرکی سر بے کئی. او زناکار خزد آگے سر بنکاح نکی یا بے زناکار سڑے کئی یا بے مشرک کئی. وحرم ذالک علی المؤمنین. زناکار سر نکاح کول دا پا مومنانو بانے حرام دی وئی بندی پاغی بانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیو سڑے راغے ویلی یا رسول اللہ ایو ذنب اعظم، کم گناہ دیر غٹ دا او گناہ ان کی کم گناہ دیر غٹ دا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان تجعل للہ ندن وہو خلقکا، چی تدا اللہ سر شریک جوڑ کے حال دارے چی دق اللہ تا پیدا کرئی. بیاو تویل ثم ای بیا کم گناہ غٹ دا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل ان تقتل ولدکا خشیت ان یطعم معاکا، خپل بچے قتل کی پدی وجبانے چی زما سر بیا سبال خوراک کیسی وسط لرم طاقت لرم. بیاو تویل بیا کم گناہ غٹ دا. اور تویل ان تزانی حلیل تجارکا، چی خپل گاونڈی دا خز سر داغی دا لور سر تزیناو کی دا دریم نمبر غٹ گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا سشوار کلا. زمانو معمولی خبری ندی، دا خود کفار سازش دے، دا کفار مشن دے. شاگی وی چی منگ مسلمانانو کی سیکس عام کو، پا مسلمانانو کی منگ زنا عام کو، فحاشی پدی کی عام کو، دا دیو نوجوان نسل پدی جال کی گرفتار کو چی بیات سکو آغا بی کولے شو. خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی چی کم سڑے زنا کئی دا حال گو رئی لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. زناکار سڑے چی زنا کئی پدا غٹیم کی دے گنی مومنی وی. یو روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی راغلی کل چی سڑے پا زنا کی مبتلاشی ایمان تی چوشی بر پا سر بانے دا چترے پشانتا ولالی. سبحان اللہ. یعنی پا دی ٹیم کی دا سڑے بیمان دے کدل مرک راغی دا بیمان مر لے. دومر خطرناک جرم دے چی دا دی سر ایمانم نٹنگی گی. ایمان دا حیانم دے. الحیاء شعبت من الایمان. حیاء دا ایمانی و شعبہ دا. کم سڑک چی ایمان موجودی سوال نہ پیدا کی چی دے زناو کی او چی کرم زنا کئی دا ایمان سر روغ نہ پاتی کی دا تی پورتا کی. حدیث سے مسلم کی راغلی دی اذا زن العبد خرج منه الایمان
کله چې سړی زنا کوي ایمان ته وځي. بل روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام حاکم نقل کړی دی و اسناده جید، کرسن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من زنا او شرب الخمر، چا چې زنا کوله یا شراب څکل، نزع الله منه الایمان کما یخلع الانسان قمیص من راسه. سبحان الله. کله چې سړی زنا کې مبتلا شي، کله چې سړی شراب څکي، رب العالمین د دې انسان نه دا ایمان داسې وباسي لکه څرنګه چې سړی د سر د طرف نه دا کمیس داسې وباسي. سړی چې دا کمیس داسې وباسي بربند پاتې کېږي نه پاتې کېږي. سړی چې زنا وکړي یا شراب څکي نو دا ایمان دغه شان تر ځان نه وباسي، دی بربند خالي پاتې شي، دی بې ایمانه پاتې کېږي. زما ورو زناګانې په دې معاشره کې ډېرې عامې شوې، نو نوجوانان درکنار، مشران خلک هم پکې مبتلا دی، غیر شادي شده څکې شادي شده خلک هم پکې مبتلا دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا خلکو باره کې فرمایي ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم. درې قسمه خلک دی رب العالمین به ورسره په ورځ د قیامت خبرې نه کوي. تاسو نه تپوس کوم زما وروڼو، کوم سړی نه غواړي چې زما سره د الله خبرې وکړي؟ کوم سړی نه غواړي؟ څوک دی کوم بدبخته دی چې هغه به وایي چې زما د الله خبرو ته ضرورت نشته دی، زه د الله د خبرو ارماني نه یم؟ دا کوم بدبخته به چې هغه به دا خبره کوي. ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة. درې قسمه خلک دی چې الله په ورځ د قیامت د هغوی سره خبرې نه کوي. ولا یزکیهم، نه به یې پاک کړي د ګناه نه، نه به یې صفت وکړي. ولا ینظر الیهم، نه به ورته الله د رحمت په نظر باندې وګوري. ولهم عذاب علیم، او د دې خلکو دپاره عذاب علیم هم الله مقرر کړی د دې خلکو دپاره. یو پای کې کم کس دی اول نمبر یې ذکر کړی شیخ زان، هغه مشر سړی چې زناکار دی، مشر سړی دی، شادي شدم دی، بچی مشته دی، بیم په زنا کې دی مبتلا دی. رب العالمین بله خبرې کوي د ده سره، نه به ورته ګوري، عذاب علیم کوله او نه به ورله صفت کوي او نه به یې پاکي چېرته. وملک کذاب، بل هغه بادشاه دی چې کذاب دی، دروغجن دی، د ملک سربراه دی، خلکو ته دروغ وایي، دروغ وعدې کوي. وائل مستكبر، او دریم هغه غریب سړی دی، فقیر سړی دی، مستکبرون چې سره د غربت لري، تکبر هم کوي، متکبر هم دی. دا درې قسمه خلک دي چې الله رب العالمین په ورځ د قیامت څخه خبرې نه کوي. صحیح مسلم کې حدیث دی. یو روایت کې اوس داسې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اربعة یبغضهم الله. څلور قسمه خلق دی چې رب العالمین د هغوی سره بغض ساتي، د الله بدي شي. بدترین خلق دی په دنیا کې، ځکه چې کوم سړی د الله بدي شي نو دا سړی دته به څوک ښه ووایي؟ کوم یو طاقت دی چې دته ښه سړی ووایي؟ اربعة یبغضهم الله. څلور قسمه خلق دی چې الله ورسره بغض ساتي. البیاع الحلاف، یو هغه کس دی چې خپله سودا خرڅوي او په دروغ قسمونو باندې خرڅوي، قسمونه پې کوي. والفقیر المختال، بل هغه غریب سړی چې متکبره دی. والشیخ الزانی، بل هغه مشر سړی چې زناکار دی. والامام الجائر، او هغه بادشاه او سربراه چې هغه ظالم دی. څلور قسمه خلک دی الله ورسره بغض ساتي. امام نسائی نقل کړی به اسناد صحیح. بیا دومره پورې خطرناک خبره ده چې ځینې خلک د هغې د زنانو سره زنا کول بیا دو چند ګناه ده، بلکې درې چنده ګناه هم ده. حدیث مسلم کې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي د مجاهدینو کوم خلک چې په جهاد کې مصروفه دي، د هغې د زنانو حرمت دا په د عام مسلمانانو داسې دی لکه چې د خپلې خور او د مور حرمت دی. بیا وایي نبی صلی الله علیه وسلم کم سړی چې جهاد ته ووتو، وروسته یو کس پاتې شو او هغه د هغې د زنانو سره بدکاري وکړه، د هغې د زنانو سره د خور لور سره د ښځې سره بدکاري وکړه، په ورځ د قیامت باندې محشر میدان کې رب العالمین به دغه کس په میدان کې ودروي. دی مجاهد ته به وایي چې دا کس دی چې ستا د اهل بېعزتي کړې وه، ولاړ دی دلته، څومره چې ستا خوښه یي د ده چې کومې نیکۍ دي غونډې ته واله.
وایي ستاسو څه خیال دی نبي صلی الله علیه وسلم چې دی به ورته یوه نیکي پرېږدي او که چېرته نیکي نه وي بیا به غوڼ ګناهونه دی وراړی په هغه باندې دا د زنا په وجه باندې د زنا کار دی نبي صلی الله علیه وسلم دقه د زنا یره دا محسوسه کړې وه په دې امت باندې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو ای د عربو خلکو ان اخوف ما اخاف علیکم الزنا والشهوة الخفیه ډېر خطرناک شی چې زه ستاسو په باره کې د هغې نه یریږم هغه سره الزنا یو زنا ده والشهوة الخفیه او پټ شهوت ته مراد ریاکاري ده ځان ښودل خلکو ته دا پټ په زړه کې که نه چاته معلومیږي نه امام طبراني دا حدیث نقل کړی دی شیخ الباني رحمه الله هغه ورته حسن ویلی یو روایت کې دا راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دي صحیح البخاري کې حدیث دا حدیث په یو سره دی ابن خزیمه نقل کړی دی بل طریقې سره امام بخاري هغه نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه معراج په شپه باندې یا په خوب کې دا واقع راغلی ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دوو کسانو زه ونیولم زه بوتلم منګه بیا پای کې په یو ځای باندې ورلیو چې تنور په شان ته تنګ ځای و تنور په شان ته علی مثل التنور فاذا فيه لغط واصوات من چې وکتل پای کې شور شغب دی چغې دي اوازونه دي فاطلعنا فيه من آیت چې کله ورښکاره شو فاذا فيه رجال ونساء عراة من چې کله ورښکاره شو آیت پای کې نارینه او زنانه بربنډ پکې وو او کله به چې وایي هغې ته لمبې د دې اور رالې بره دې سر ته به یې سره وختل کله به چې لمبې ښکته شوې بېرته به یې ښکته لاړ او چغې به یې والې ما تپوس وکړو جبریل علیه السلام نو دا بل ملګري نه چې دا څوک دي نو یې راته ویل چې هم الزواني والزانیه هم الزنات والزواني دا هغه زناکار سړي دي او زناکارې ښځې دي زناکار سړي او زناکارې ښځې دي یو بل روایت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي امام ابو یعلا خپل مستد کې نقل کړی صحیح سند سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ظهر فی قوم الزنا او الربا الا احلوا بانفسهم عذاب الله تعالی کم قوم کې چې زنا ښکاره شي کم قوم کې چې زنا عام شي کم قوم کې چې سود عام شي مگر دې قوم په خپل ځان باندې د الله عذاب په خپله نازل کړ په خپله دوی په عذاب کې مبتلا شول یو حدیث امام ابن خزیمه رحمه الله نقل کړی اوږد حدیث دی او غوڼ حدیث کې فایده ده ځکه ما نه غوڼ کتاب ځان سره راوړ امام ابن خزیمه دریم جلد کې دا حدیث ذکر کوي په صفحه نمبر 412 باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بینما انا نائم حدیث کې ډېر فایدې دي غوڼ حدیث په ذکر کو بینما انا نائم په داسې حال کې چې وایي زه اوږده وم اذ اتانی رجلان ما ته دوه سړي راغله فاخذا بسبعیه زما دا مټې ونیولې فاتیا بي جبلا وعرا زه یو خطرناک غر ته وروستلم ډېر چړند غر دی نیغ غر دی هغې ته وروستلم ما ته یې ویل چې اصعد په دې غر باندې ورخېږه ما ورته ویل اني لا اطیقه زه خو طاقت نه لرم چې په دې غره باندې زه وخېږم ما ته ویل انا سنسهله لک زه خېږم موږ تا ته آسان به خیر دی فصعدت زه په دې غره باندې وختم حتی اذا كنت في سواء الجبل تر دې چې کله د غره د منځ ته زه ورسېدم اذا باصوات شدیدة ناڅاپه ډېر خطرناک سخت ترین اوازونه ما واورېدل ما ویل ما هذه الاصوات دا اوازونه څنګه دي دا چغې او دا سورې له څه شي دي دا غوغا له څه شي ده قالوا هذا عواء اهل النار دا د جهنميانو چغې دي دا د جهنميانو هغه سورې دي چې وایي ثم انطلق بي بيز بوتلم فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم زي بوتلما سخل كسر زميلاوشم شاغ خلق تدي بندر والتصورنو مشققة أشتاقهم دغيدا وقتش لدريو تسيل أشتاقهم دمن دغيدا وخكونا يري تاثر وانوي ما ورتل من هؤلاء دا سوكتي دا خلق ويل راتا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم داغ خلق دي شي روجه به بیٹه مماتولا روجه بیٹه مماتولا دا خلق دي ټیم بلا داخل شوی نو روجه مماتولا داغ خلق دي
بے ما تو ویل ما ویل خابت اليهود والنصارى، يهود و نصارى تباہ و برباد دی ځکه یو سری بدرو جن نیسی. ثم انطلق بي بے وی سروان کلم فإذا بقوم اشد شيء انتفاخا، ناڅه پسر یو قوم سره ملاو شوم چې ډېر انتهایی پړسېدلي وو، بدنونه داسې نغاره ولاړو پړسېدلي وو. وانتنه ريحا ډېر انتهایی بدبوی در هغې نه راتلله. واسوایه منظرا خطرناک منظر و د هغې. ما ویل دا څوک دي؟ ویل راته ویل هؤلاء قتل کفار، دا د کفارو چې کوم کسان په جنګ کې وژلی شوي د هغه خلک دی. ثم انطلق بي بے زروان کلم بے بوتلم فإذا بقوم اشد شيء انتفاخا، بیا سره یو قوم سره ملاو شوم چې هغه د هغې نوم ډېر پړسېدلي وو. وانتنه ريحا د هغې نوم ډېر بدبودار وو. كأن ريحهم المراحيز، وایي ګویا کې د هغې بدبوی دا د لیټرین نه چې کوم ګندګي پکې د هغې نه چې بدبوی راوخېږي، مراحیز لیټرین ته ویلی کېږي. د لیټرین د ګډر نه چې کومه بدبوی راخېږي د هغې نه زیاته خطرناکه بدبوی وه. قلت ما من هؤلاء، دا څوک دي چې دا دونه پړسېدلي دي او د انسان د ګندګۍ نه هم ډېر بدبودار دي؟ ویل هؤلاء الزانون والزواني. واورئ زمانو لږ ساعت دپاره خپل شهوت پوره کوونکو واورئ ځان سره نوټ کوئ، دا زناکار سړي دي، دا زناکارې ښځې دي چې دونه بدبوی د هغې نه اوس راځي دلته. ثم انطلق بي بې زه بوتلم فإذا أنا بنساء، ناڅاپه پر زنانو سره ملاو شوم. تنهش ثديهن الحيات، چې د هغې دا سینې مارانو خوړلې. ما ورته ویل ما بال هؤلاء، دا ولې دا څه چل دی؟ ویل هؤلاء یمنعن اولادهن البانهن، دا ښځې دي چې خپلو ماشومانو نه شوده منع کوي او شوده ورنه ورکوي. ماشوم دی یو خو د زنانه په سینه کې شوده نشته، بېله خبره ده، ډوډۍ باندې په چي باندې په زور باندې هغه له ورکوي او د خپلې سینې شوده ورنه ورکوي. دا حقه زنانه دي وایي. سبحان الله، دومره پورې غټه ګناه نه ده. بیا وګت حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم هغه ذکر کړی دی، مقصود پکې زمونږ دغه یوه جمله وه. زما ورونو عرض مې دا دی، زنا داسې یو ناسور دی چې نن معاشره ټوله په لپیټ کې اخیستلې ده. هر نوجوان څه نه څه په زنا کې مبتلا دی، مشران هم څه نه څه په زنا کې مبتلا دي. کفارو د میډیا په ذریعه باندې زمونږ ټول نسل په زنا کې مبتلا کو. نن به خامخا ستا د سترګو نه څه نه څه زنا کېدلی شي. خو د زنا اسرار اورئ زما ورونو، د زنا اسرار څومره دي. نور یو ضرر یې امکنوي که نه، دا یو ضرر ورسه واورئ. الله رب العالمین د منافقانو مثال په صورت حشر کې بیان کړی دی. نو پای کې داسې دی کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. د دې منافقانو مثال وایي داسې دی لکه شیطان چې چاته وایي کفر وکړه، هر کله چې هغه کفر وکړي نو دی وایي انی بریء منک، زه ستا نه اوس جدا یم. دا مثال د چا دی؟ اکثر سلفونه نقل دي. ابن جریر د علي بن ابي طالب رضی الله عنه قول نقل کړی، د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قول نقل کړی دی. ټیک د اسرائیلي روایت، لیکن عبرت دپاره د بیان ضروري دی. علي بن ابي طالب رضی الله عنه فرمایي دې آیات کې چې د کوم سړي مثال بیان کړی دی، دا برسیسا پیرو بني اسرائیلو کې 80 کاله عبادت یې کړی و، او 80 کاله عبادت یې چې وکوی شیطان ویل چې دا خو به زه ګمراه کوم، پرېږده مې نه. نو هلته څه کسان وایي هلکانو د هغې خور وه، بیماره وه، نښه کېدله، هغې ته شیطان ویله چې دا دلته یو کس دی او تاسو هغې لی بوځئ، هغه به بې دمه مغورځئ، هغې سره به دا ښه شی ایسته لږه پرېږدئ. هغه ویل بس ټیک ده، هغې باندې اعتماد و. پیر صاحب دی غټ یو عالم ځان ته وایي، هغه چې کله راغی راوستله وله ښځه، هغې سره هلته ورسره وه. بس یو ورځ دوه چې تېرې شوي، شیطان هغه په دې کې په دې په عشق کې مبتلا کو، ایسته د هغې سره بدکاري وکړه. هلته چې بدکاري وله وکړه ورسره، بیا بېرته پې قتل هم کړه چې اوس که دا وروڼی خبر شي زه بې عزته کېږم، زه رسوا کېږم. هغه ښځه پې قتل هم کړه، بیا هلته پې دفن هم کړه. بیا شیطان هغه وروڼی پې خبر کړه
او هغې ته یې ویل چې دا ده وژلې ده او دې ورسره بدکاري کړې ده. خلک رال اوس بېرته هغه قتل په اراده باندې رال. دا ګیرجه چې کوم وه د هغه صومه چوپړی هغې محاصره کړه. شیطان ورته په دې ټیم کې راغی. شیطان ورته ویل برسیسا ته 80 کاله عبادت والا ته هغه ته یې ویلو چې ما په دې کار کې ته مبتلا کړی وې، اوس چې ته زه څه ویم هغه وکړه بچ کوم دی، د دې بې عزتۍ نه دې بچ کوم. هغه ورته ویل بلکل اوس چې ته ځاته څه وې خو دې غم نه یې بچ که بې عزته کېږم شرمېږم. ورته ویل ما ته سجده وکړه. سجده ورته وکړه چې څنګه یې سجده وکړه کافر شو. شیطان ورته ویل انی بریء منک، زه ستا هېڅ نشم کولی، ځه اوس ګرځه. وروڼه پسې را سړی قتل کو. خسر الدنیا والآخره. زما وروڼو زنا معمولي خبره نه ده. صرف پردۍ زنانه ته نظر کول په دې سره د بعضې خلکو نه ایمان تللی دی. امام ابن القیم رحمه الله الجواب الکافي کې هغه ذکر کړي په شام کې جامع دمشق چې کوم د هغې مسجد دی، جامع مسجد